اوس تاسو کولی شئ د یو چا د موبایل ټوله ډیټا وګورئ، معنا هغه په موبایل کې څه شیان څه شی سرچ کوي ټول تاسو کتلی شئ. او پام کوئ چې تاسو هم دا غلطي ونه کوئ، کنه یو څوک به ستاسو د موبایل ټوله ډیټا هم وګوري. او حتی دوستانو که چېرته یو څوک راشي په ګوګل کې یو څه سرچ کړي او بیا راشي خپل ګوګل مکمل کلیر کړي، بیا هم تاسو کولی شئ د هماغه شخص مکمله ډیټا وګورئ. نو څنګه به کوو دوستانو؟ د هغې لپاره به راشئ په خپل موبایل کې ګوګل ته. کله هم تاسو ګوګل ته راغلی، په ګوګل سرچ کې به ورته ولیکئ مای اکټیویټي. کله هم دا ولیکل دوستانو سرچ کړئ. اول لینک چې تاسو ته راځي په د اولني لینک باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. دلته دوستانو مکمل د موبایل ډیټا راځي چې دغه کس په موبایل کې څه شیان ګوري، حتی یوټیوب، جیمیل اکاونټونه په ګوګل کې سرچ کړئ ټول تاسو کتلی شئ. لاندې راشئ دوستانو، دلته د هغه مکمل اکټیویټي دلته ښکاري. که تاسو غواړئ چې دغه کلیر کړئ، راشئ په ډیلیټ اپشن باندې کلیک واخلئ او څومره تاسو د وروستي یو ساعت غواړئ مکمل ډیټا غواړئ ټول تاسو کلیر کولی شئ. په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ د خپل موبایل ډیټا هم کلیر کړئ او د بل چا د موبایل ډیټا کتلی هم شئ، کلیر کولی هم شئ. که د